غیږنیونه د شمال او شمال ختیځو ولایتونو یوه له هغو دودیزو لوبو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ګڼ مینوال موندلي دي. له دې سره سم د کندوز ولایت د غیږنیونې فدراسیون مسؤل وایي په دې سیالیو کې د کندوز سربیره د ځینو نورو ولایتونو غیږنونکو ګډون کړی او په خبره یې د دغې لرغونې لوبې د لا پراختیا په برخه کې به په لویه کچه لا اغیزمن ګامونه پورته کړي. در ولسوالی امام صاحب منطقه زرکمر پهلوانی است که از ولایت شبرغان، سمنگان، قندوز و یک تعداد میهمانایی که از تخار و بغلان آمده بود، جوانا خیلی خوب درخشید، خوب پهلوانی شد. له دې سره هممهاله د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ د زرکمر سیمې اوسیدونکي د ورزشي مسؤلینو هڅې د غیږنیونې لوبې د پراختیا په برخه کې ستایي او خوښ دي چې له نیکونو ورپاتې دغه دودیزه لوبه اوس هم د خوښیو په مراسمو کې په پوره مینه پالي. پهلوانی در ترکمنه در قاعده ماندگی عنعنات سابقه ماندگی است. نام خود از بسیار ولایت‌های دور دور پهلوانان آمده، از شبرغان، از اقچه، از طرف بدخشان آمده. خیلی خوش شدم، خیلی خوشحال هستیم که در محفل جور کردیم. از ولایت‌های گوناگون مثل مزار شریف کندوز باستان زمین ما که در اینجا تشریف آوردن، این یگانه دلالت به این میکنه که اتحاد انسجام مردم را به این نشان میدهد که الحمدلله ملت افغانستان اتحاد اتفاق هستند. ورته مهال بیا یو شمېر غیږنیونکي د دا ډول سیالیو ترسره کېدل نه یوازې د دې لوبې د ودې لامل بلي بلکې د غیږنیونکو د تجربو په شریکولو او د ورزشي وړتیاو په لوړولو کې هم مهمې ګڼي. دغه لوبې مسابقات موږ لپاره ډېره انرژي رابخي او موږ د مسؤلینو دا هیله لرو چې دغه همدارنګه مسابقې او پهلوانان ترسره کړي چې تر څو موږ تشویق او پیشرفت وکړو. خواستم از مسئولین ورزش ولایت کندوز زمین است که جوانان را ورزشکاران را حمایت کند و ما را تشویق کند. د غیږنیونې دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې کندوز وروستیو کلونو کې د بېلابېلو سیمه ییزو او ملي لوبو کوربه و.